बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजू نن خپل نن ورځ لیکچر ته چې په دغه لیکچر کې به موږ تاسو ته د HTML کوم یو ټیبل چې دی هغه به تاسو ته معرفي کوو. خو په تیر ورځ درسونو کې په تیر ورځ لیکچر کې موږ تاسو ته د HTML لیست معرفي کړی و چې په HTML کې لیست په څو ډوله دی، په کومو طریقو باندې جوړیږي، د دې اټریبیوټس کوم دي، هغه ټول موږ تاسو ته په ډیټیل سره په تیره ویډیو کې تاسو ته در معرفي کړی و چې ان شاء الله دغه ویډیو کې به تاسو موږ د ټیبل په اړه خبرې کوو. ټیبل به تاسو در معرفي کوو چې د هغې اټریبیوټس کوم دي او څنګه جوړول کیږي. خو زموږ لاست ویډیو تاسو د آی په آیکن کې کتلی شئ چې هلته به تاسو ته په دغه تیر ویډیو به تاسو ته منشن کیږي. راځو خپل نن ورځ ویډیو ته چې په دغه ویډیو کې به تاسو ته موږ ټیبل در معرفي کوو د HTML. د HTML په ټیبل کې به موږ څه کوو، څنګه به یې کاروو، څه لپاره به یې استفاده کیږي، دغه به تاسو ته موږ په نن ورځ لیکچر کې وایو. نو د HTML ټیبل موږ داسې معرفي کوو چې HTML ټیبل allows web developer to arrange data and row and columns. یعنی مطلب د دې دا دی چې کله موږ سره ډیټا زیاته وي نو موږ کولی شو دغه ډیټا په ټیبل کې شو کړو چې هغه به په ارینج فارم کې وي. لکه هغې کې به ID په خپل کالم کې ښودل کېږي، نیمز په خپل کالم کې ښودل کېږي، همدغسې نور اټریبیوټس نور ډیټا چې کوم یو دي هغه ټول به په خپل ځایونو کې ښودل کېږي، از خپل کالم کې ښودل کېږي. صحیح ده؟ نو هغه به په ارینج فارم کې وي موږ سره. نو راځو موږ سره په ټیبل کې خپله ټیبل ټیګ دی، ټي هیډ ده، ټي آر ده، ټي ډي ده، بارډر ده، ویډ ده، هایټ ده، او داسې نور اټریبیوټس موږ سره دي او دا ټیګس دي موږ سره چې دا په دغه ویډیو کې په دغه لیکچر کې به تاسو ته موږ په ډیټیل سره وایو. راځو مخکې خپل کوډ سیکشن ته سټارټ اخلو. د کوډ څخه موږ خپل VS کوډ سټارټ کړی دی دغسې، او ورسره موږ خپله دغه براوزر په ویب سرور کې خپله خلاص کړی دی چې څنګه موږ دلته کوډ کوو تاسو ته به لایف سرور کې ښودل کېږي. نو مخکې زه خپل کوډ سټارټ کوو. دلته زه اول به ټیبل یو ټیګ راوالم، ټیبل به سټارټ کړم. څنګه موږ ټیبل سټارټ کړو دې کې به موږ سره ګورئ، زه به تاسو ته دا په ایزي ورډس کې به تاسو ته ووایم. ګورئ ښه، دا د مایکروسافټ ورډ دا زه خلاصوم تاسو ته په ډېر اسانۍ سره ول دلته معرفي کوم. ګورئ که چېرې تاسو دغه پروګرام ویلی وي نو ګورئ دلته موږ ټیبل ډرا کولی شو. صحیح ده؟ ګورئ دلته موږ سره دغه ټیبل دی چې په دې ټیبل کې موږ داسې ګورئ ښه ID نیم او اف نیم داسې وغیره وغیره هر څه لیکلی شو ټول. نو دا به په ارینج فارم کې ګورئ دغه موږ سره چې دی دا یو رو دی، دې ته رو ویلی شو چې په دغه رو کې ګورئ ښه 3 4 5 6 اووه کالم اخیستل شوي دي. په هر رو کې موږ سره څو کالم دي؟ اووه. ګورئ دا یو رو کالم شو، دا بل کالم شو، دا بل او دا نور هم دغسې. نو کوم یو چې په دې افقي شکل وي دې ته موږ رو ویلی شو، او کوم یو چې داسې په عمودي شکل وي دې ته کالم ویلی شو. نو موږ هو راځئ دا ټیبل خو سټارټ که که نه، نو ټیبل سټارټ څخه وروسته موږ غواړو یو رو واخلو ځان ته. نو ټي آر به ولیکو، رو م واخیسته. صحیح ده؟ په دې رو کې اوس موږ ته څو کالمه پکار دي، هغه کالم به دې ته منشن کوو. کالم به ورته وایو چې موږ سره څو کالم هسې دي. صحیح ده؟ زه ورته وایم چې یو کالم ما سره د ټي ډي په نوم باندې رااخلمه، دلته موږ سره ID ده. صحیح ده؟ ID ده موږ سره، او بل چې دی موږ سره څه شی دی، زه به بل ټي ډي به هم سټارټ کړم. زه د از نیم دی دا منشن کوم. صحیح ده؟ نیم مې واخیسته، بل ټي ډي ورته سټارټ کوم. ګورئ ښه بل کالم مې واخیسته که نه، لکه دې ته موږ اف نیم منشن کړو. صحیح ده؟ اف نیم مې ورته ویلی چې دې کې ما سره به اف نیم سټور کېږي. نو په همدغه ترتیب سره ګورئ موږ سره څه دي، بل به ورسره کلاس به ورته معرفي کوو چې موږ سره کوم کلاس کې دی دا شخص. ټي ډي مې واخیسته، کلاس مې ورته ولیکه چې دا موږ سره په کوم کلاس کې دی. صحیح ده؟ بل د دې کلاس موږ ورته فی معرفي کوو چې د دې فیس به څومره وي. صحیح ده؟ فیس مې وویلې ورته. صحیح ده؟ او بل یو زه ورته یو بل هم ورته معرفي کوم. زه خیر دغه موږ سره بس شو. صحیح ده؟ ګورئ دا موږ سره ټیبل شو. د ټیبل نه مخکې زه غواړم دلته یو څه تاسو ته بل هم ولیکم، لکه هیډینګ. زه ورته وایم چې سټوډنټ ټیبل، دا مې ورته ولیکه. صحیح ده؟ دا مې سیف.
ګورې مونږ سره ټیبل خو کریټ شو، ټیبل مونږ سره جوړ شو. دلته مونږ سره یو رو دی مونږ سره چې هغه دی کې آی ډي نیم اف نیم کلاس فی دا پکې مونږ سټور کړي دي. خو دا داسې ښکار لکه چا په خپل لاس باندې مینولي لیکلی لکه دې کې داسې مونږ ته ټیبل شکل نه ښکاري. نو دا د څه ولې نه ښکاري؟ دا د دې په بنا باندې چې دلته د دې بارډر نشته. نو مونږ ورته بارډر اساین کوو، بارډر ورته ورکوم. ګورې ښه زه ورته بارډر ورکوم چې border yes اوکې زه ورته چې وکوم 1 px ورکوم، یعنی یو پکسل په اندازه باندې باید دا بارډر واخلي. صحیح ده؟ بارډر خو یې واخیسته، دا خو موږ سره دا د هیډینګ سم برابر شو لکه آی ډي نیم اف نیم او کلاس او فی. صحیح ده؟ اوس د دې لاندې چې کوم موږ ډیټا شو کو هغه به لاندې ورته وایو بل ټي آر بالو کنه، بل رو به سټارټ کوو کنه. نو د بل رو د سټارټ کولو لپاره موږ باید داسې وکړو چې بل رو واخلو. نو بل ټي آر مې واخیسته، دی کې بس ډي ټي زه اساین کوم، ورته وایم چې ګوره آی ډي ما سره دی 1. صحیح ده؟ 1 آی ډي مې ورته اساین کړه. دې پسې موږ ته چې راځي نیم راځي که نه، نیم زه ورته علي اساین کوم. صحیح ده؟ علي مې ورکړم. صحیح ده؟ بل ډي ټي اخلم چې دې پسې چې به وي ګوره څنګه چې هلته په خپله جوړېږي. نو د دې د پلار نوم به خانوي اف نیم. نیکسټ موږ سره بل ډي ټي عالمه، بل د کلاس لپاره عالمه. کلاس به د دې موږ سره څه شی وي؟ د دې کلاس به موږ سره ایچ ټي ایم ال به وي. صحیح ده؟ HTML کلاس موږ سره اخیستی دی. ښه بل د دې فی څومره دی؟ فی څومره ورکوي دا موږ سره 1000 افغانۍ ورکوي. زه اف سره لیکم. صحیح ده؟ نو ګورئ د دې هغه سیکنډ رو هم موږ کریټ کړه چې دی کې موږ سره دغه فلا کس پکې موجود دی. اوس تاسې بل دغه هم جوړول غواړئ، بل رو هم جوړول غواړئ، نو تاسو بل ټي آر باید سټارټ کړئ چې دلته به ورته ټي ډي معرفي کوئ. بل به ورته ګورئ سیکنډ آی ډي دی ما سره، سیکنډ آی ډي کې موږ سره بل نیم د دې څه دی؟ د دې نوم محمد دی. صحیح ده؟ سوري اوکې محمد دی موږ سره. صحیح ده؟ محمد په بل ټي ډي ورته عالمه چې د فادر نیم څه دی؟ د دې فادر نیم کمال دی، کمال مې ورته ولیکه. صحیح ده؟ as an example. ښه دا موږ سره کوم کلاس علي دې لپاره بل ټي ډي الو، دا به موږ سره سی اس اس کوي. صحیح ده؟ سی اس اس کلاس کې دغه شو. دا د دې فی به څومره وي؟ ګورئ فی موږ ورته معرفي کوو. فی به د دې څو وي؟ 1200 افغانۍ به وي. اف ورسره لیکم. ګورئ سیکنډ رو هم موږ سره سټارټ شروع شو. صحیح ده؟ سو دا ګورئ څنګه چې موږ تاسو ویلي چې دغه کوم ډیټا چې موږ دلته لیکو دا به په ارینج فارم کې وي. نو وګورئ آی ډي به په آی ډي کالمز کې راځي، نیم به د نیم په کالمز کې راځي، فادر نیم د فادر نیم په کالمز کې به راځي، او کلاس به د کلاس په کالم کې راځي. بل فی هم همدغسې. نو هر یو ډیټا هر یو څه چې موږ دلته لیکو هغه به ارینج فارم کې به دلته لیکل کیږي. ښه دا خو موږ ولیکه. صحیح ده؟ نو راځو خپل پریزنټیشن ته. ګورئ موږ سره دلته ټیبل ټیګ هم موږ ویلې، بل ټي آر او ټي ډي موږ تاسو ته معرفي کړه، بارډر مې هم ویل. دلته موږ سره ټي ایچ هیډ دی، ټي ایچ ټیګ دی. ټي ایچ ټیګ څه لپاره کارول کیږي؟ ګورئ ښه ټي ایچ ټیګ د دې لپاره کارول کیږي چې موږ دغه خپل ډیټا چې کوم یو دلته لیکل شوی ده د ټي ډي په منځ کې، نو باید دغه د ټي ډي په منځ کې ونه لیکو، ځکه چې دا د ټیبل هیډ دی که نه، نو باید دا په هیډ کې ولیکل شي. نو دلته موږ ورته ټي ایچ لیکو، ټي ایچ ورته معرفي کوو. صحیح ده؟ هر یو کوم یو ډیټا چې موږ دلته لیکلی ده ټول به ټي ایچ په واسطه به ډاډه کوو. صحیح ده؟ ځکه چې دا د ټیبل هیډ دی نو باید ټي ایچ ورته ولیکل شي. نو وګورئ هغه چې موږ تاسو ته په لومړي ځل په ټي ډي کې ولیکله هغه د دې لپاره چې تاسو ورباندې ښه صحیح پوه شئ او بیا د دې په فرق باندې پوه شئ چې دا څه فرق لري. ګورئ کله چې هم موږ ټي ایچ لیکو نو د دې ترمنځ به فرق تاسو ته په ظاهرا شکل معلومیږي. لکه ټي ایچ د ټیبل هغه هیډ معرفي کوي. نو چې هیډ معرفي کوي نو تاسو ګورئ دغه هیډ او د دې لاندې ډیټیل ترمنځ فرق یو څه موجود دی. هغه داسې چې د یو خو دا بولډ کیږي، بولډ شو. صحیح ده؟ او بل دغه کوم یو آی ډي نیم اف نیم کلاس فی چې لیکل شوی دا په سنټر کې راځي. بای ډیفالت دا د ټي ایچ په واسطه دا کیږي. نو ټي ایچ دا فایده لري چې موږ ته دغه کوم یو هیډینګز چې دي د ټیبل دا موږ سره از بولډ کوي او موږ ته د نور ترمنځ فرق ورسره پیدا کوي چې دا د زموږ د ټیبل هیډ دی، داسې معرفي کوي. ښه دا خو موږ ویلې. موږ سره اوس په پریزنټیشن کې چې وګورو که نه، موږ سره دلته بل موږ سره بارډر خو ویل شو، ویټ او هایټ دی.
راځي د دې ټیبل ویډ او هایډ موږ ورته معرفي کوو. دغه اټریبیوټس کاروو. زه ورته لیکم چې ویډ به د دې څومره وي. دا ورته وایم چې ماته ویډ راکړه میبي 300 پی ایکس. صحیح ده 300 پی ایکس ماته راکړه. دا خو ډېر کم به وي. راځو دا به 800 کړمه. کنټرول زیډ سوري 800. اوکې وګورئ چې دغه ټیبل تر دې اندازې پورې موږ سره غټ شو. صحیح ده لکه وګورئ دا که زوم آوټ کړم ګورئ دا سم تقریبا د براوزر نیمې ته راغی. صحیح ده نو د دې په واسطه موږ کولی شو د دې ټیبل ته شی ورکو دې ویډ ورکو یعنې د دې پراخوالی ورته ورکو. صحیح ده نو راځو دغه هو ویډ شو. هایډ اوس ورته ورکو. هایډ ورته معرفي کوو. ګورئ دا همدغه د ټیبل ته راځو او ورته وایو چې هایډ ماته دې معرفي کړه. سوري هایډ مساوي کېږي زه دې ته ورکوم چې میبي 300 پی ایکس. 300 پی ایکس مې ورکړه. ګورئ دغه د ټیبل دغه هایډ دومره شو. صحیح ده لکه ویډ په هغې اندازه باندې او هایډ په دې اندازه باندې. که چیرې تاسو وایئ چې نه دا زیات دی کمولی هم شئ 200 یې کوئ 200 ګورئ په دغه اندازه باندې. صحیح ده خو زما په نظر چې کوم یو هایټ خپل هغه لري هغه به صحیح وي ځکه چې د ډیټا په مناسبت سره موږ ته ښودل کېږي. صحیح ده دا د دې هایټ و چې موږ تاسو ته د ټیبل ویډ او هایټ معرفي کړه. ښه موږ سره خو دغه د ټیبل دغه اټریبیوټس او دغه ټیګس وشو. اوس موږ سره په دغه پریزنټیشن کې موږ سره ټي هیډ ده ټي باډي ده ټي فوټ ده. راځئ د دې باندې کار کوو چې دا ټي هیډ ټي باډي او ټي فوټ سره لپاره کار کوي. زه دغه خپل کوم یو وی اس کوډ کې چې کوم یو کوډ ما لیکلی ده دا ټول لرې کوم او راځم د دې ټول څخه استفاده کوم ورته یم چې دغه ټي هیډ ټي باډي او ټي فوټ څه شی دی. چې دا ټیبل خو الریډي ما سره سټارټ دی. زه راځم دلته لیکم چې ما سره فرست ټي شی ده ټي هیډ ده. ټي هیډ مې راواخیست سټارټ مې کړه. بیا ورپسې ګورئ دلته ما سره بل کوم یو دی بل موږ سره ټي باډي ده. ټي باډي مې راواخیست سټارټ مې کړه او بل ما سره څه دی ټي فوټ دی. ټي فوټ مې هم سټارټ کړه. ګورئ په دغه ټي هیډ کې هغه ډیټا به لیکل کېږي چې د ټیبل هیډینګ پورې اړه لري. دغه به د ټیبل به باډي به وي چې هغې کې به ټول ډیټا لیکل کېږي لکه د سټوډنټ ټول ډیټیلز به لیکل کېږي. او ټي فوټ کې کله کله موږ داسې کولی شو چې په د کوم ټیبل چې موږ جوړ کړی وي د هغه ټول ټوټل به لیکل کېږي یا وغیره څوک خپل امپورټنټ معلومات پکې لیکي نو هغه پورې اړه لري. موږ دلته راشو چې سره کوم موږ ترې نه استفاده کوو هغه به دلته موږ کار کوو. صحیح ده راځو اوس موږ سره چې کوم یو ټي هیډ ده زه ورته یم چې هلته ماته یو ټي آر راکړه یو رو راکړه راته رو کې به څه لیکم زه راځم هماغه خپل ډیټا به لیکم. صحیح ده ډي ټي به راوالم آی ډي به ورکړم. صحیح ده الریډي موږ مخکې آی ډي ورکړی وه نو دلته به هم موږ یو آی ډي به ورته ورکړو. صحیح ده نو راځم دلته د هغې آی ډي پسې چې کوم یو ما راخیستی دی پسې موږ سره څه راغلی و نیم راغلی و. صحیح ده نیم نه وروسته موږ څه شی لرو نیم نه وروسته موږ چې دی لرو ځان سره اف نیم. صحیح ده زه همدغه به را کاپي کړم دلته به ولیکم چې اف نیم. صحیح ده سوري دا پښتو ته وخته دلته به ولیکم چې اف نیم. صحیح ده اف نیم مې هم ولیکه. صحیح ده راځم دغه زه خپله دا را کاپي کوم ولاندې ورته وایم چې ماته بل یو هم راواله زه ډایرکټ ورته ټي ډي لیکم. صحیح ده اف نیم پسې موږ څه لیکلی و اف نیم پسې موږ کلاس لیکلی وه کلاس هم لیکلی و کلاس نه وروسته د هغې کس څه و فی و. صحیح ده ټي ډي مې راواخیسته ورته فی لیکم. صحیح ده دقسې وه. ښه نو دغه هیډینګس موږ سره برابر شو. راځم خپل براوزر مې نه دی سټارټ کړی سټارټ مې کړه ورته مې وویل چې دا راته شو کړه. صحیح ده زه به دا لږ دی دغه کم کړم 700 ته مې راوړه. صحیح ده 700 پی ایکس ته. ښه نو ګورئ دا موږ سره ټي هیډ چې دی دا سټارټ شو موږ سره. صحیح ده ټي هیډ موږ سټارټ کړو د دې نه وروسته موږ ټي باډي باندې به کار کوو. ګورئ موږ خو دلته ټي هیډ کمپلیټ کړ بیا هم موږ نه دلته ټي ډي لیکل شوی ده دا به ټي ایچ ته به راواړو. صحیح ده دا به هم ټي ایچ شي دلته به راشي دا به هم ټي ایچ کړم. صحیح ده ځکه چې ټیبل هیډ دی که نه ټي ایچ به شي او دا به نور هم همدغسې په همدې ترتیب سره. صحیح ده اوکې سو دا موږ ټول ټي ایچ ته واړوله. صحیح ده اوکې شو دا مې سلیکټ. صحیح ده دا چې کله سیف شي ګوره هماغسې په هماغه طریقه باندې بولډ شوی دی او سنټر ته راغلی دی. صحیح ده
که مخکې ستاسو فکر و دا به سنټر کې نو ښه دا خو شوه زه راځم اوس دلته ټي باډي کې به کار کوم هلته به هم یو رو رالم او ورته وایم چې ما ته په دې کې ډیټا فل کا ډي ټي ورته اساین کوم ورته وایم چې اول موږ سره آی ډي څه شی و نمبر 1 صحیح ده نو دا مو راواخیسته رالم دلته بل ټي ډي ورته معرفي کوم ورته وایم چې نمبر 1 کې چې شی ده علي به ولیکم صحیح ده علي مې ولیکه دلته سیکنډ کې و د دې د فادر نیم راځي فادر نیم ورته زه خان لیکم صحیح ده دا مې ولیکه بل ورپسې د دې څه شی دی کلاس دی کلاس موږ ورته HTML لیکو HTML مو چې ولیکه د دې بل ورپسې شی راځي فی راځي فی موږ ورته 1000 AF ولیکه صحیح ده دا مو لیکه ګورې په ټیبل کې موږ سره دغه ډیټا شو صحیح ده بل ورپسې همدغه شان په همدغه طریقه باندې بل یو رو سټارټ کوو او ورته وایو چې موږ ته بل یو TR هم راکړه همدغسې په همدې طریقه باندې ورته سیکنډ ID معرفي کوم بیا ورته وایم چې ته داسې وکړه نیم ولیکه محمد ولیکه محمد ولیکل شو نیکسټ بل ټي ډي ورته رالم ورته وایم چې دې پسې شی نوم ولیکه علي فادر نیم ورته اساین کا دا چې وشوه ورپسې کلاس ورته اساین کوو کلاس ورته موږ CSS وایو صحیح ده CSS هم چې ورته معرفي کا نیکسټ ورپسې د کلاس شی راځي فی راځي که نه نو فی به ورته موږ 1000 AF به ورته ووایو صحیح ده AF مو ورته معرفي کړه صحیح ده نو ګورئ دا موږ سره چې شی شو دا زموږ د ټي باډي سیکنډ رو شوه ښه سیکنډ رو خو موږ ورته معرفي کړه راځو اوس زموږ سره ټي فورډ کار سټارټ کوو دلته به هم موږ یو رو واخلو TR به مو واخیسته او دلته به ورته چې وایو دلته هم موږ ډیټا فل کوو که نه زه ورته وایم چې TD یو TD راته معرفي کړه او چې پکې ولیکه موږ تاسو مخکې ویلې چې ټوټل خلک لیکي پکې ځینې وخت ځینې په خپل نور ډیټا به پکې شو کوي صحیح ده سوري ټوټل صحیح ده ټوټل مې پکې ولیکم صحیح ده ورپسې لاندې که زه راشم دلته زه بل یو TD دا ورته معرفي کوم تشې پرېږدم بل TD هم معرفي کوم تشې پرېږدم صحیح ده دا مې کېښو او بل TD ورته معرفي کوم دې کې چې دی ګورئ ښه موږ سره 1000 او 1000 100 افغانۍ کېږي 2000 افغانۍ نو دا ټوټل مې دلته ورسوو صحیح ده دا مې سیف کړو ګورئ هغه یو رو موږ سره پاتې دی چې هغه هم باید ورسوم دغلته صحیح ده TD یو کالم پاتې و ښه نو ګورئ هر یو خپل په هماغه کالم لاندې لیکل شوی دی صحیح ده ګورئ موږ سره دغه 3 کالمه دلته 1 2 3 دا خالي راغلی دی دا څنګه دا به وروسته تاسو ته په ووایو چې دا څنګه کولی شي یو کالم موږ یو بل سره مرچ کړو یو ځای کړو نو دا به د دې ټوټل سره به مرچ کېږي او تر څو دا په دې کې وښودل شي چې دا ټول اضافه کالم یې ترې لرې شي او موږ سره په ټوټل کې یو ځای شي ښه راځو ګورئ دلته موږ سره چې دغه ټوټل لیکل شوی دی بیا ورپسې نیم کالم لاندې یو تش دی بل اف نیم کالم لاندې او کلاس کالم لاندې دا څلور واړه موږ غواړو مرچ کړو صحیح ده نو داسې به وکړو چې را به شو دغه TD ته دلته به ولیکو چې کالم سپین کال سپین مې ولیکه څو دانې دي ګورئ ټوټل 1 2 3 4 دانې دي که نه څلور دي نو موږ ورته څه ولیکو دلته به څلور ورته پاس کړو تر څو دا ټول پکې مرچ شي صحیح ده دا خو مرچ شو صحیح دی خو د دې لاندې چې کوم یو دغه روګانې دي دا TD دی دا به ترېنه ډیلیټ کړو صحیح ده چې کله هم دا ډیلیټ کړو ګورئ دا ټول به دلته راشي نو کله چې دغلته موږ سره دا TD موجود وو نو دا به نه مرچ کېده مرچ کېده خو به د هغې هغه ترتیب به صحیح نه راته نو دا هم ورسره مرچ کړه تر څو چې دا په خپل ځای باندې ځای پر ځای شي ښه دا خو شه موږ سره دا د کالم سپین خبره وه زه به راشم دلته یو دوه انټریانې نور به وکړم صحیح ده او هغې لپاره به څه شی وکړم زه داسې کوم چې دغه دواړه TD دا را کاپي کوم صحیح ده د وخت د نه ضایع کېدو لپاره پیسټ مې کړه صحیح ده نو دلته د دې دغه کلاسز زه ټول سره سیم کوم صحیح ده فرست دغه HTML دی اول کلاس موږ سره دغه مستر علي چې پکې موجود دی دا به HTML پرېږدو او دغه نور چې دی که نه ټول به موږ سره HTML کېږي صحیح ده دا به م HTML کوم کاپي به یې کومه دا صحیح ده دا به م HTML که وي او دا خو الریډي HTML ده او دا به هم HTML شي صحیح ده ټول کلاسز موږ سره HTML شو صحیح ده نو ګورئ دلته موږ سره یو بل اټریبیوټ دی چې هغه ته څه ویل کېږي
هغې ته ګوره پریزنټیشن کې موږ تاسو درکړی چې رو سپین ویل کېږي. نو رو سپین د څه لپاره کارول کېږي؟ راځئ دا تاسو ته موږ په دغه دې ځای کې وایو. صحیح ده. ګوره موږ سره چې دا کلاسز ټول سیم موږ اساین کړه، دا ولې؟ دا د دې لپاره چې دا ټول رو موږ سپین کړو سره. صحیح ده. نو دلته به راشو، ګورئ دا ټي ایچ کې وردا چې وکړو، دلته به یو ولیکو چې رو سپین. رو سپین مې ورکړه. صحیح ده. موږ سره څو دانې دي؟ 1 2 3 4 دانې دي که نه؟ څلور. نو دا به څلور موږ ورته اساین کړو، او دا به څنګه شي؟ دا به موږ سره په دې ځای کې دا ټول روګانې سپین کېږي. اوکې، دا څنګه کار نه کوي؟ ښه چې دا دې کار نه کوو، ګورئ ښه دا خو موږ ټي ایچ کې لګیا یو چې په ټي ایچ کې موږ دغه کوډ لیکه بای مسټیک. نو راځو دلته چې دی موږ په دغه ایچ ټي ایم ایل کوم یو چې کلاس دی زموږ سره په دې ټي باډي کې، نو دلته به د دې رو سپین کوډ به ولیکو. صحیح ده. دلته به زه سټارټ کړم چې رو سپین که څو دانې دي موږ سره؟ څلور. نو دا څلور زه سپین کوم. صحیح ده. نو ګورئ کلاس لاندې دغه ایچ ټي ایم ایل یو خو موږ سره سپین شو، خو دغه نور چې دی دې خوا ښودل کېږي او دا ټیبل ورسره ګډوډ شوی دی. دا ولې؟ دا په لاندې انټریانو کې چې کوم یو ټي ډي موږ ورکړی دی دا به ډیلیټ کوو. صحیح ده. یو، دا دوه، او دا درې. دغه درې واړه ما ترې ډیلیټ کړل. ګورئ هغه ټیبل په خپل حالات کې راغی. صحیح ده. نو ګورئ رو سپین داسې کېږي چې موږ کولی شو یو څو روګانې سره مرج کړو، او کالم سپین چې دی موږ سره ګورئ کالم سپین هم په همدغه طریقه باندې. نو د دواړو کار یو شی دی چې څو روګانې او څو کالمونه سره مرج کېږي په دې سره. نو راځئ اوس موږ سره بل دلته یو ایکسټرا کار دی چې هغه به تاسو ته موږ وښیو. موږ کولی شو ټیبل ته خپل کلرس هم اساین کړو، لکه کولی شو سره کم رنګ ورته ورکړو. لکه ګورئ زه راځم اول دلته ټول ټیبل ته زه غواړم چې کلر ورکړم. زه ورته وایم چې بي جي کلر، زه ورته وایم دغه بي جي کلر ماته اساین کا. صحیح ده. از اکول ټو څه شی؟ زه ورته ولیکم چې ګری. صحیح ده. ټول ټیبل ته ماته ګری کلر راکړه. صحیح ده. نو ګورئ دا ګری کلر موږ ته اساین شو. نو کولی شو د هر یو رو لپاره، هر یو ټي ډي یا ټي هیډ لپاره هم موږ کولی شو دغه کلرس اساین کړو. لکه دا خو د ټول ټیبل و، زه نه غواړم چې ټول ټیبل ته دغسې کلر ورکړل شي. نو راځو دلته چې دغه ټي هیډ موږ سره ده، دې ته موږ بي جي کلر ورکړو. صحیح ده. بي جي کلر زه ورته اساین کوم، ورته وایم چې دا مساوي کېږي د څه شي سره؟ دا به د ریډ سره مساوي کړو. صحیح ده. ریډ کلر مې ورکړ. ګورئ دغه موږ سره دا ټي هیډ چې دی دا فقط ریډ کلر واخیسته. راځو دا خو شوه، موږ کولی شو د دې رنګ هم بدل کړو. لکه ورته وایو چې بلو کلر ورته ورکړه. صحیح ده. بلو رنګ مې ورته ورکړه. نو کولی شو دا رنګ هم ورته اساین کړو. کولی شو ورته ګرین هم ووایو، ګرین کلر هم ورته اساین کړو. از څنګه چې ستاسو خوښوي همغه کلر ورته اساین کولی شئ. زه راځم دې ته، زه ټي هیډ لپاره زه ګری کلر ورته ورکوم. صحیح ده. ګری کلر مې ورکړه، لکه داسې ډېر بد هم نه ښکاري. ښه راځو باډي ته زه کلر ورکوم، بي جي کلر ورته ورکوم. زه ورته وایم چې دې ته به کوم رنګ کلر ورکوو؟ دې ته به زه ورته وایم چې بلو کلر به ورکو. بلو به ډېر ښه ښکاري. صحیح ده. بلو کلر مې ورکړه. ګورئ نو ټول د یو ټي باډي په واسطه موږ ټول باډي ته رنګ ورکولی شو. صحیح ده. بل موږ سره ټي فوټ دی چې ټي فوټ ته هم موږ رنګ ورکولی شو. راځو دلته ووایم چې بي جي کلر دی ته مساین کا. څه ورته ولیکه؟ ته ورته ولیکه چې څه شی ولیکه؟ کلر. سوري، بي جي کلر موږ سره مساوي کېږي. سوري زه به دا د سره ولیکم چې بي جي کلر. اوکې دا موږ سره ایکول شي. دې ته به څه شی رنګ ورکړو؟ دې ته به پینک رنګ ورکړو. صحیح ده. پینک ورکړو. صحیح ده. نو ګورئ هر یو سیکشن، هر یو ځای ته، هر یو برخه ته تاسو کولی شئ په خپل خوښه باندې رنګ ورکړئ. صحیح ده. نو هر یو برخې ته په دغه بي جي کلر ټیګ سره یا د بي جي کلر د اټریبیوټ سره موږ رنګ ورته معرفي کولی شو. نو وګورئ دغه د رنګ سیکشن و چې دا موږ ورسره دا خو د فوټ کلر و. راځئ پریزنټیشن کې موږ سره دوه ټیګه نور پاتې دي، دوه اټریبیوټس. ګورئ یو سیل پیډنګ دی، بل سیل سپیسنګ دی. دا د څه لپاره کارول کېږي؟ راځئ تاسو براوزر ته راشئ. وګورئ دلته چې دی که نه، زه به دا کلرس ریموف کړم چې لا ښه ښکاره شي. صحیح ده. دا فوټ کلر به هم زه ریموف کړم. صحیح ده. او بل چې دی د ټي باډي کلر به هم زه ریموف کړم. صحیح ده. دا هم ریموف شو. او بل چې د ټي هیډ به هم زه ریموف کړم. صحیح ده. ګورئ
دا کلرونه موږ ریموف کړو. ګورئ ښه هلته موږ سره چې دی که نه دغه د ان او ګورئ ډېرې نږدې کوم به تاسو ته د ان او د دې بارډر په ترمنځ چې څومره دا فاصله ده دې ته څه ویلی کېږي؟ دې ته ویلی کېږي سیل پیډینګ. نه مطلب دا چې د دې دا پیډینګ باید څومره وسي، د دې فاصله باید څومره د دې ترمنځ وسي. راځو دلته چې دی په دې ټیبل ټیګ کې دا ورته معرفي کوو. زه ورته یم چې سیل پیډینګ. سیل پیډینګ باید ما سره څومره وي؟ زه دلته ورته لیکم چې دا باید 10px وي. صحیح ده؟ 10px باید زه ورته معرفي کوم. نو ګورئ د دې اندازه زیاته شوه. څنګه مې چې 10 ولیکه د دې لیډر او د دې بارډر ترمنځ څومره فاصله پیدا شوه دې ته ویل کېږي سیل پیډینګ. صحیح ده؟ که چیرې دا زیات وي تاسو کولی شئ دا کم هم کړئ. تا ولیکئ 5px ولیکئ. نو په همدې طریقه سره د دې دا سیل پیډینګ موږ سره څه شو؟ کم شو. اوس زه راځم سیل سپیسینګ لیکم. سیل سپیسینګ مې ولیکل چې دا مساوي کېږي د څه شي سره؟ دا به زه سیل سپیسینګ سوري د سپیل موږ سره غلط و. راځم دلته لیکم چې دا هم موږ سره څه کړه 10px کا. ګورئ سیل سپیسینګ تاسو ته اوس موږ د ښیو چې ګورئ د هر یو سیل ترمنځ دومره فاصله پیدا شوه چې دې ته موږ سیل سپیسینګ ویلی شو. هر یو سیل د یو بل نه جدا شوي دي، یو بل نه داسې لرې فاصله کې دي. که چیرې دا زیات دي تاسو کولی شئ دا کم هم کوئ، ورته 5px ولیکئ. ګورئ دا اوس کم شو. او که چیرې غواړئ بهي سپیس د دې ترمنځ نه ووسي نو تاسو کولی شئ دغه ویلیو ترې لرې کړئ تر څو دا په خپل نارمل حالت کې راشي. صحیح ده؟ نو وګورئ دا و چې تاسو کولی شول چې د سیل سپیسینګ او سیل پیډینګ ترمنځ چې استعمال یې کوئ نو سیل سپیسینګ څه لپاره کول کېږي او سیل پیډینګ د څه لپاره کول کېږي. نو دا زموږ د نن ورځ لیکچر چې موږ تاسو ته په دې کې کوم اټریبیوټس کوم یو ټیګس تاسو در معرفي کړ چې موږ سره د ټیبل ټیګ و. ټیبل ټیګ کې چې دی موږ سره ګورئ کوم اټریبیوټس و څه شی و دا ټول موږ تاسو ته په دې ویډیو کې در معرفي کړ. د لیکچر کې موږ ویلې نو دا زموږ د نن ورځ لیکچر. هیله لرم چې تاسو ترې ډېر څه زده کړی وي او را به شو اوس خپل د یوټیوب چینل ته تاسو کولی شئ زموږ یوټیوب چینل څخه لیدنه وکړئ چې په دې چینل کې موږ تاسو ته نور پلیلیست انشاءالله اماده کوو. دغه HTML کورس څخه تاسو وګورئ. که چیرې دا تاسو ته ډېر مفید وي نو کامنټ لایک او شیر یې کړئ. زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ چې تر څو دغه زموږ نوې ویډیوګانې تاسو په لومړي نوټیفیکیشن کې تاسو ته در ورسیږي. بل موږ سره دلته زموږ پلیلیست دی د یوټیوب چې په دې پلیلیست کې موږ تاسو ته د HTML مکمل کورس در معرفي کړی ده. کولی شئ تاسو زموږ دغه پلیلیست ځان سره بک مارک کړئ تر څو د نږدې څخه لیدنې ترېنه وکړئ او ژر تر ژره دغه ویډیوګانې تاسو وګورئ. نو انشاءالله دغه پلیلیست ستاسو لپاره موږ اماده کړی دی. دا ویډیوګانې د سر نه تر پایه وګورئ او کولی شئ تاسو ډېر څه ترې زده کړئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغې هم ورڅخه څه زده کړي. نو زموږ ویډیوګانې ځان سره لایک کړئ، زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوې ویډیوګانې تاسو ته در ورسیږي.